د ملي بیرغ په اړه د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقي هیله بښونکې او مهمې خبرې. اسماعیل یون تازه له چا سره کتلي دي او پر کومو مهمو مسایلو یې بحث کړی دی؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د ملي تحریک مشر محمد اسماعیل یون وایي چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقي سره ګټورې خبرې کړې دي. نوموړي ویلي چې د متقي سره د افغانستان په یو لړ مهمو مسایلو کې لکه ملي بیرغ باندې خبرې اترې کړې دي. ملي بیرغ په دې وروستیو کې د ډیرو افغانانو او طالبانو ترمنځ د ټکر په یوه نقطه بدل شوی دی، ځکه نوي حکومت نه یوازې چې ملي بیرغ د هیواد د هر لوري راټول کړی او لرې کړی دی، بلکې د دې سره سره چارواکي د دې بیرغ مینوال هم بد یادوي. او تیره اونۍ خو ان د طالبانو د کابل د امني قومندان ویان جنرال مبین د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي تهدید کړل او ورته ویل چې باید طالبانو سپین بیرغ د دوی سره وي او د دې بیرغ سره مینه وکړي او د دې بیرغ لاندې باید ولوبیږي. خو ښاغلی اسماعیل یون وایي چې د بهرنیو چارو د وزیر سره په خبرو کې په هکله حساسیتونو ته د دوی پام راړولی دی. هغه وایي ښاغلي متقي ورته ویلي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ته هیڅوک غیر اسلامي بیرغ نشي ویلی. په کار نه ده چې ټولنه کې د بیرغ پر سر ټکر رامنځته شي. قسم امیر خان متقي وایي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ته څوک غیر اسلامي بیرغ نشي ویلی او ترې څنګ ذبیح الله مجاهد هم وایي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ د انګریز د اشغال وروسته پورته شو او د قدر وړ دی، خو بیا هم دوی د دې بیرغ د لرې کولو لپاره شپه او ورځ یوه کړې ده. کرکټ چې اوس د نوي حکومت ترمنځ د وسلوالو په یو میدان بدل شوی دی او په بورډ کې ستر غوبل روان دی، د دې ادارې طالب سي او د کرکټ د نړیوالې شورا غوښتي دي چې د دوی بیرغ دې په لوبو کې پرېږدي. په داسې حال کې چې د کرکټ نړیواله شورا هم همدا اوس د افغانستان په غړیتوب غور کوي چې لغوه یې کړي، خو طالب مشر بیا وایي چې دوی سپین بیرغ باید پرېښودل شي. شنونکي وایي چې د ملي ارزښتونو او سمبولونو په وړاندې باید حکومت دا ډول محوه کوونکی چلند ونه کړي، بلکې دا ملي ارزښتونه چې د افغانستان د ملي د هویت د یو برخه تشکیلوي په خپل ځای پرېږدي او د هیواد د ملي یووالي او هویت د قوي کولو لپاره دې کار وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.